جنرال موبین چاته ولې زارۍ شروع کړې؟ د طالبانو مبلغ او سرسخت پلوی چې ځان ته جنرال موبین وایي په خپل ایکس پاڼه له ټولو څارونکو غوښتي چې نور دې د په نوم د جعلي اکاونټونو له جوړولو لاس واخلي او ترڅنګ یې ویلي زه نور له هر څه لاس پر سر شوم. زما په نوم اکاونټونه مه جوړوئ، خیر دی عذر درته کوم، زارۍ درته کوم، د الله په خاطر مه کوئ. زه خپل ټول رسنیز ادرسونه ختموم. یوه ځواني راسره وکړئ چې زما په نوم جوړ شوي ادرسونه ټول ختم کړئ. زما د مورجانې او فامیل په خاطر د الله لپاره ټول ادرسونه ختم کړئ. ښاغلی موبین چې څه موده وړاندې پر پاکستان او په ځانګړي ډول مولانا فضل الرحمن د توندو انتقادونو له امله ونیول شو او بندي و، په ټولنیزو شبکو کې فعال نه و او تازه فعالیت یې ښیي چې هغه نور له خپلو فعالیتونو څخه د لاس پر سر کېدو په شرط طالبانو آزاد کړی دی. په خپله موبین تر اوسه د خپلې ازادۍ په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د طالبانو د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر نجیب الله حقانی وایي دوی په افغانستان کې د فیسبوک محدودولو او بندولو پالیسي جوړه او نهایي کړې ده. نوموړي د خپل دې اقدام د دلیل لپاره ادعا کړې چې فیسبوک د هیواد ځوانان له کاره ایستلي دي او هغوی د زده کړو پر ځای خپل وخت په ټولنیزو شبکو کې تیروي چې باید مخنیوی وشي. نوموړي زیاته کړې د دغې پالیسۍ په تطبیق سره به په افغانستان کې فیسبوک محدود او مسدود شي، خو دا چې دغه پالیسي به کله تطبیق او فیسبوک به کله بند شي څه یې نه دي ویلي. دغه اقدام وروسته له هغه کېږي چې طالبان په ټولنیزو شبکو کې پر دې ډلې له انتقادونو او د دوی د مالي او اخلاقي فساد د ګڼو قضیو د افشا کېدو له وجې له سختو ننګونو سره مخ دي.